Hallo zusammen, Deutsche Kurs څخه راغلاست. نن زموږ د 14 درس دی. په خیر زموږ درس په رنګونو باندې دی. چې درسونه تاسو کتلي وي لخر کوشش کوئ چې ما درسونه خپل تکراروئ درسره هم همدارنګه روزانه زموږ ویډیوګانې هم د ټیک ټاک اکاونټ لاره هم د یوټیوب لاره کولای زموږ ویډیوګانې تعقیب کړئ او هم موږ سره د شپې 9 بجې کولای شئ موږ سره برخه واخلئ. ښه ملګرو راځو زموږ نن د 14 درس دی. Lektion 13 زموږ نن د 14 درس دی. نن موږ په رنګونو باندې درس کوو. ملګرو زموږ کورس د A1 لپاره دی. نو هر څوک چې مشکلات لري په A1 کولای شي موږ سره تماس ونیسي. ان شاء الله موږ خپل اوس سره کومک کوو خیر سره سیده. Lektion 13 د 14 درس دی ملګرو. Lektion 13 د 14 درس دی. زموږ درس په رنګونو باندې سیده. Die Farbe oder die Farben رنګ یا رنګونه دوه تاسو ویل شي. مثال چې یو رنګ باندې خبرې کې هغه لپاره به فابل یوز کوي، چې دوه رنګونه باندې خبرې کې هغه لپاره به فابل یوز کوي. ملګرو سیده رنګ یا رنګونه. Die Farbe die Farben معنا رنګ یا رنګونه. Lektion 13 die Farbe die Farben رنګ یا رنګونه. Die Farbe رنګ die Farben معنا رنګونه. ها مخکې دې چې موږ درس شروع کوو ملګرو راځو په دوه لغاتونو باندې خبرې کوو ملګرو چې هغه ډېر مهم لغاتونه دي. یو لغات ملګرو د هل په نوم یو لغات دی. یو هل دویم دونکل په نوم باندې. هل او دونکل. هل معنا رڼا څه شوره رڼا. دونکل معنا تورتم. مثال زه په پښتو ژبه کې وایم کنه سور رنګ پر مثال زه خبرې کوم څه شوره زه چې وایم جګری رنګ مطلب هغه جګری خو لږ زره تورتم سور رنګ دی ملګرو. ښه نو د هغه لپاره موږ دونکل استعمالوو ورته. یا مثال زه اوس وایم ابي رنګ دی ملګرو څه شوره بلو مثال ابي رنګ د ابي رنګ ما خبر کوم ته وای کنه چې اسماني رنګ چې ته موږ د اسماني رنګ ملګرو ورکو کنه هغه اصلي ابي رنګ کې نه راځي مطلب څه هغه مطلب یعنی روخانه ابي کې راځي. نو هغه لپاره موږ د هل کلمه استعمالوو. یو د هل یو د دونکل کلمه. راځو خپل لغاتونه شروع کوو ملګرو. اول رنګ زموږ دی ملګرو روت یا غوت. سور رنګ ته ویل کېږي ملګرو صحیح ده. روت یا غوت معنا سور رنګ. پښتو معنا مشترک کولی شي دا سره بیا ولیکئ صحیح ده. روت یا غوت معنا سور رنګ. زه چې اوس وایم مثال رڼا سور رنګ هغه لپاره چې استعمالوم ملګرو هل روت یا هل غوت مطلب یعنی روخانه سور رنګ. یا مثال اوس وایم جګري رنګ صحیح جګري یا تورتمي سور رنګ. دې سره ملګرو وایم دونکل غوت. دونکل غوت مطلب تورتمي سور رنګ. هغه ته مو وایو چې ملګرو هغه ته مو وایو دونکل غوت. راځو دویم ته ملګرو بلاو. بلاو معنا ابي. بلاو ابي ویل شي هل بلاو یا دونکل بلاو صحیح شو. مثال روخانه ابي او تورتم ډوله ابي. هل بلاو یا دونکل بلاو دوه استعماليږي ورته. بغاون اغ ار کې اغ د ملګرو سره تاسو اغ کوشش کوئ چې اغ وایو پکې. بغاون معنا نسواري رنګ. بغاون نسواري رنګ یا په انګلیسي کې موږ براون ورته په انګلیسي کې موږ ته وایو صحیح ده. بغاون معنا نسواري رنګ. څلورم د ملګرو غون معنا شین رنګ. غون معنا شین رنګ. شین رنګ. پنځم د ملګرو اورانجا معنا نارنجي رنګ یا اورانجا ار اغ ویل شي صحیح ده. اورانجا اودا اورانجا شته کې ملګرو نارنجي رنګ ته ویل کېږي. اورانجا اودا اورانجا دوه استعماليږي ورته. شپږم ملګرو لیلا معنا بانجاني رنګ هغه ته لیلا ویل کېږي صحیح ده. لکه په انګلیسي کې موږ پرپل ته وایو صحیح ده. هغه ته موږ څه وایو هغه ته موږ وایو لیلا معنا بانجاني رنګ. ګلب معنا زیړ رنګ. نو ویل شي چې هل ګلب یا دونکل ګلب کنه مطلب روخانه زیړ یا تورتم ډوله زیړ دوه ورته ویل شي صحیح ده. ګلب معنا زیړ. وایس معنا سپین لکه د واده ګول دی او سپین دی د رنګونو لپاره به وایس استعمالو صحیح ده. اتم سره کوم ملګرو وایس معنا سپین. شوارز معنا تور. تور غوزا روزا معنا ګلابي رنګ ته یا پینک رنګ چې موږ دې کې متوایو صحیح ده. خو بیا وښه ملګرو ورته غوت بلاو براون grün orange lila gelb weiß schwarz rosa. نو بیا ورسره کولی شي هل هم استعمال کوي ورسره دونکل هم استعمالولی شي. هل غوت دونکل غوت. هل بلاو دونکل بلاو. هل براون دونکل براون. او وایم چې غوزا کې مثال د شوارز تور کې نه کېږي خاصه استعمالېږي صحیح ده. وایم چې ګلب زیړ رنګ صحیح ده. هل ګلب یا دونکل ګلب. راځو دې په خاطر تاسو جملې لیکل دي کولی شي جملې سره وګورئ او زده کړئ سره صحیح ده. ښه راځو سیټسا یا زیتسا معنا جملې یا سنټنسز صحیح ده. زیتسا معنا جملې یا سنټنسز په انګلیسي کې موږ ته وایو صحیح ده. وایم چې زما د خوښې رنګ دا یو رنګ دی ملګرو سره تاسو ملګرو وایئ چې meine Lieblingsfarbe ist schwarz. meine
Lieblingsfarbe meiner. Lieblingsfarbe مطلب Lieblingsfarbe مطلب د خوښې رنګ یا favorite color. هغه ته موږ وایو دا meine Lieblingsfarbe ist schwarz. زه زما خوښې رنګ تور دی. زه تور رنګ مثال زما خوښې رنګ سور دی. سره کوم یو چې meine Lieblingsfarbe ist rot. یا مثال وایم چې meine Lieblingsfarbe ist blau. یا وایم چې meine Lieblingsfarbe ist weiß. مطلب زما د خوښې رنګ کوم یو دی. تاسو کولی شئ هغه کې بیا د لغاتونو چې کوم موږ ویلي په رنګونو کې غیر استعمالولی شئ. صحیح ده. بیا موږ لرو مثال وایم چې mir steht blau. mir steht blau مطلب شته وایي کېږي. کنه مثال دا وایي چې دا جامې ما سره ښه ښکاري کنه. مثال دا اوس وایي چې ما سره ابي رنګ ښه ښکاري. یا مثال وایي کنه چې mir steht schwarz ما سره تور رنګ ښه ښکاري. یا mir steht braun ما سره نسواري رنګ ښه ښکاري. اساسي کله صحیح شوله کله چې تاسو مثال کوم رنګ ښه ښکاري سره تاسو کولی ځان لپاره بیا هغه استعمال کړئ. وایي چې mir steht blau له ما سره ابي ښه ښکاري. صحیح شو mir steht blau مطلب ابي رنګ ما سره مزه کوي په دې ډول باندې. Das Auto ist weiß. دا موټر سپین دی. Das Auto ist weiß. دا موټر سپین دی. یا das Kuli ist dunkelrot. Kuli خو کې قلم ته ملګرو. صحیح ده. Das Kuli ist dunkelrot. dunkelrot شته کېږي ملګرو. dunkelrot مطلب جګري رنګ ته وایي کېږي. صحیح استعمال کړی دی دا قلم جګري دی. خو بیا وښیو ته Sätze meiner جملې. Meine Lieblingsfarbe ist schwarz. Mir steht blau. Das Auto ist weiß. Das Kuli ist dunkelrot. دا زموږ د رنګونو په رابطه باندې درس و. کولی شي نور رنګونو په رابطه څوک څه پوښتنه لري موږ نه شخصا پوښتنه هم کولی شي. نو نن لپاره دومره درس بس دی ځکه زموږ ویډیوګان ملګرو لږ زره وړې دي. فقط د دې په خاطر باندې کوشش کوو چې لږ لږ درس ورکړو تر څو هلکان یې زده کړي. نو د راتلونکو درسونو په خاطر به خیر زموږ سره پاتې شو. د شپې 9 بجې زموږ لایف مه هېروئ. د اوس لپاره د الله په امان. چوس